طالبانو په کونړ کې د وژل شوي ځوان قاتل څنګه ونیوه؟ چاته یې سپارلی دی؟ آیا دغه قاتل به په جزا ورسول شي که نه؟ درنو لیدونکو سلامونه او په خیر راغلی. په دې اړه تازه حقیقتونه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته په ډزو ووژه. د قاری یاسین په نوم دا ځوان چې د 11 ټولګي زده کوونکی و، د پنجشنبې په ورځ د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته په لار و چې سیمه ییزو طالبانو پرې ډزې وکړې او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا پر ټویټر لیکلي دي چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله کوي او که شرعي محاکمه غواړي. د قاری یاسین د کورنۍ غړي وایي چې د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان وو، خو په لاره کې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې ترڅنګ یو طالب سهون د موټر د اړخ په شیشه ولګېده او وسلوال طالب هم پرې ډزې وکړي. له دې مخکې ځینو عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقۍ غږ اورېدلی و. په همدې حال کې په یوه تازه ویډیو کې چې ظاهراً په کونړ ولایت کې ثبت شوي، یوه وسلواله ډله ښکاري چې 2 کسان یې د یوه واده له مراسمو د موسیقۍ له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادۍ راډیو د دې ویډیو د ثبتېدو د وخت او موثقوالي پخلی نشي کولی، خو په ټولنیزو رسنیو د هغه ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلند په حال کې ښایي. قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ټولو ملتیا ډېره زیاته مننه. سوله افغان یوټیوب چینل مو که تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو د نورو ویډیوګانو لپاره یې سبسکرایب کړئ. هغه لیدونکو چې سبسکرایب کړی دی ډېره زیاته مننه. په بله ویډیو کې بیرته راګرځم.